په سوریه کې التحریر الشام ډلې د حکومتي پوځ له وتلو وروسته دویم لوی ښار نیولی دی. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د سوریې پوځ اعلان کړی چې د حما ښار له مرکز څخه خپل ځواکونه ایستلي او د دغه ښار کنټرول یې د اسلام پالو ته پرېښی دی. د سوریې پوځ په یو بیان کې ویلي ځواکونه یې تر یوې سختې جګړې وروسته په شا شوي او د ملکي خلکو ژوند د خوندیتوب او د ښاري جګړې د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه له ښار څخه بهر ځای پر ځای کوي. بلخوا التحریر الشام اسلام پالې ډلې اعلان کړی چې د حما زندان یې نیولی او سلګونه زندانیان یې خوشي کړي دي. د حما د نیولو لپاره د اسلام پالې ډلې برید یوازې 2 ورځې وړاندې پیل شوی و. تېره اونۍ د حلب ښار له ناڅاپي نیول کېدو وروسته په سوریه کې بیا جګړې زور اخیستی. وړاندې ویل شوي و چې د سوریې د مرکزي ښار حما په شاوخوا کې د حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري او د التحریر الشام په مشرۍ د اسلامي ډلې ترمنځ سختې نښتې روانې دي. حما ښار د حلب په سویل په 110 کیلومترۍ کې پروت دی. دا ښار د پلازمینې دمشق په ساتنه کې د سوریې پوځ لپاره حیاتي ارزښت لري. یوې څارونکي ډلې تېره شپه اعلان وکړ چې اسلامي ډله التحریر الشام او متحدین یې حما ښار ته د ننوتلو په درشل کې دي. دغه ډلې هم دغه راز خبر ورکړی چې د سوریې پوځ ځواکونو د سختو هوایي بریدونو په ملاتړ په ځوابي عملیاتو کې څو کلي بیرته نیولي دي. د سوریې دولتي رسنیو هم اعلان کړی چې حکومتي ځواکونو د ښار په شمال کې د اسلامي ډله په شا تنبولي، خو اسلامي ډله دا ادعا رد کړې او ټینګار کوي هیڅ سیمه یې له لاسه نه ده ورکړې. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا او د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون راپور ورکړی و چې د حما شمال ختیځ ته په 15 کیلومترۍ کې د جبل زین العابدین غونډۍ شاوخوا کې سختې نښتې روانې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې حکومتي ځواکونو ځوابي عملیات پیل کړل او په ترڅ کې اسلامي ډله له ښار شاوخوا 10 کیلومتره شاته شول او غونډۍ ته څیرمه 2 کلي یې بیرته ونیول. د اسلامي ډلې د پوځي عملیاتو د څانګې یو ویان د سوریې پوځ تورن کړ چې د خپلو پوځیانو د مورال د لوړولو اوازې خپروي او ټینګار کوي دوی لا هم ټولې هغه سیمې په واک کې لري چې په وروستیو کې نیولې دي. د سوریې د بشري حقوقو څار ډلې ویلي د سوریې حکومت د مخالفینو د بریدونو له پیل راهیسې د 107 ملکیانو په ګډون تر 600 ډېر کسان وژل شوي او لسګونه زره کسان بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو په سوریه کې د 14 کلنې ویجاړونکې کورنۍ جګړې د ناڅاپه زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې وضعیت ډېر بې ثباته او خطرناک دی.